تازه او نوې خبر، نوي ځوانان، نوي کل او په زړه پورې توپوهنه. دا چې څه شوي دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر سبب وشي. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د مس عینک زون لوبډلې پر وړاندې درویش رسولي، شوکت زمان او طاهر خان په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې سپین غر زون لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 1515 منډې وکړې. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ او 22مه لوبه د مس عینک زون او سپین غر زون لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازي امان الله خان میدان کې ترسره کیږي چې نن یې درېمه ورځ وه. مس عینک زون په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 244 منډې کړې وې چې له ډلې یې فضل نیازي 132 منډې ترلاسه کړې وې. د سپین غر له لورې بیا فرید احمد 3، عظمت الله عمرزی، محمد ابراهیم او ارشد خان 2 ویکټې ترلاسه کړې. سپین غر زون لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې بیا 515 منډې وکړې چې پر مس عینک زون لوبډلې د 201 منډو برتري ترلاسه کړه. د دوی له لورې درویش رسولي 140، شوکت زمان 91، طاهر خان 80 ناسوځېدلي، اکرام علي خیل 52 او شبیر نوري 49 منډې ترلاسه کړې. د مس عینک زون له لورې بیا یوسف زازی 3، امیر زازی 2، خلیل ګربز، فضل نیازي او رحمت الله سحق یوه ویکټه ترلاسه کړه. نن د دغې لوبې درېمه ورځ ده چې مس عینک لوبډله به لومړی 201 منډې پوره کوي او تر هغه وروسته به د سپین غر لوبډلې ته هدف ټاکي. بل لوري ته باندې امیر لوبډلې د بوست لوبډلې ته د 302 منډو هدف ټاکلی دی چې بوست لوبډله د یاد هدف پوره کولو لپاره توپوهنه ترسره کوي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه په خوست میدان کې ترسره کیږي. نو ګورو به چې لوبه څوک ګټي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا یو بل ویډیو د الله په امان.